سلامونه ملګرو، زه ورور هغه یم او د دې ویډیو اوله برخه زموږ د فیسبوک په پیج کې راسره وګورئ. مننه. کیسه پر هغه ځای شروع کیږي. دلته رګو هغې ته وویل هره ورځ چې اورګاډي راځي زما ټلیفون ته زنګ راځي. ټلیفون یوازې د راتلونکي زنګونو لپاره دی. موږ هیڅوک نشو کولی چې زنګ ووهو. یوازې د هغه چا خبرې اورېدلی سو چې موږ ته زنګ وهي. نو بل ځای نشته چې زنګ ووهي. زه به هغوی ته ستا په اړه ووایم او ستا خاوند به ډېر ژر تا پیدا کړي. کله چې ټلیفون زنګ ووهه او رګو غوښتل هغوی ته د چټالي خبره وکړي. نو چټالي ناڅاپه زنګ بند کړ. هغې وویل زه خلکو له اورګاډي څخه نه یم راغورځولې. په حقیقت کې هماغه ښځه په خپله له اورګاډي څخه راشوه سوې وه، ځکه چې هغه له خپل خاوند څخه تښتېدله. هغه یوه روانشناسه ډاکټره ده او هغې خپل خاوند هم تداوي کړی و. له دې وروسته چټالي د خپل تېر ژوند کیسه کوي. هغې وویل څو کاله مخکې یو ناروغ راته راغی چې نوم یې سنګچو و. سنګچو ډېر په ژور خفګان کې و، ځکه چې د هغه ښځې ځان وژنه کړې وه. هغه دا غم نه سوی زغملی او په بشپړ ډول سره یې پر ذهن باندې اثر سوی و. همدا لامل و چې هغه له خفګانه څخه نسو وتلی. نو ځکه چټالي د هغه علاج پیل کړ. خو دا درملنه اسانه نه وه، ځکه دا د چټالي لومړی ناروغ و. نو هغه ډېر وخت د سنګچو لپاره ځانګړی کړی و. ورو ورو سنګچو عادي کېدل پیل کړل او چټالي او سنګچو سره دوستان سوه. کله چې دواړه یو له بل سره ډېره مینه پیدا کړه نو واده یې وکړ. خو د چټالي کورنۍ دا خبره هیڅ ونه منله، ځکه دوی ویل چې سنګچو لیونی دی او هر وخت کېدای سي بیرته پخواني حالت ته ولاړ سي. خو چټالي د کورنۍ خبره ونه منله او له سنګچو سره یې واده وکړ. له واده لږ وخت وروسته سنګچو خپل رنګ بدل کړ. هغه له چټالي سره داسې چلند پیل کړ لکه په رښتیا چې لیونی وي. هغه به دا هر وخت وهل او ډېر ظلمونه به یې ورسره کول. دا د هغه ورځنی عادت سو. هغه به هره ورځ نشه کوله او خپله ښځه به یې وهل. چټالي د هغه له ظلم څخه ډېره ځورېدلې ده. همداسې د چټالي ژوند خرابېده. په اوسني وخت کې چټالي په رګو باندې باور پیل کړی دی. نو ځکه هغه لاړه حمام ته. رګو له لرې ځای څخه اوبه راوړې وې. کله چې چټالي حمام کاوه رګو په پټه هغې ته کتل. کله چې هغه بیرته کور ته راغله رګو خپل کالي ورکړه او پوښتنه یې ترې وکړه چې دا پر شا باندې زخم دې څنګه پیدا سوی دی. چټالي پوه سوه چې رګو هغې ته د غسل پر مهال باندې کتل. هغې وویل چې دا زه خپل خاوند وهلم او دا زخم یې راکړی دی. وروسته یې د خپل تېر ژوند کیسې ته ادامه ورکړه. هغې وویل د ډېرو ورځو ظلم یې وزغمی. خو یوه ورځ مې د سنګچو یوه ډایري ولیدله. په هغه کې لیکل سوي وه چې د سنګچو ښځې ځان وژنه نه ده کړې، بلکې هماغه سنګچو وژلې ده او هغه یوه نرسه یعنې د روغتون کارکوونکې هم وژلې وه. په دې وخت کې سنګچو راغلی. هغه یې ولیدل چې چټالي د ده ډایري لیدلې ده. نو هغه یې سخته ووهله او د پولیسو له ویرې څخه هغه چټالي له ځانه سره په اورګاډي کې یو ځای بیوله. په همدې منځ کې چټالي له اورګاډي څخه ټوپ کړې وه. بیا کیسه بیرته اوسني حالت ته رااوړي. چټالي خپله ټوله کیسه وویل. رګو ورته وویل زموږ د دواړو کیسه یو شان ده. زما هم په دې دنیا کې څوک نشته، ستا هم نشته. دواړه کولی سو دلته په آرام سره ژوند وکړو. خو چټالي نه پوهېده چې رګو څه ویل غواړي. وروسته د اورګاډي وخت سو. رګو ته زنګ راغلی. رګو د زنګ وهلو لپاره ولاړې. په دې وخت کې چټالي د رګو سره د کور په کارونو کې مرسته کول پیل کړه. هغه ورته ډوډۍ پخه کړه، کوټه یې ورته پاکه کړه. هلته هغې ته د ورځپاڼې یو څو کاغذونه په لاس ورغله. په هغو کې لیکل سوي وه چې یو سړی د 4 کسانو د وژلو وروسته تښتېدلی دی. چټالي ته همدا وخت معلومه سوه چې رګو شاید د یو بل چا نوم غلا کړی وي او اصلي د ګاډۍ د دروازې ساتونکی یو بل څوک وي. وروسته چې حقیقت معلوم سو چټالي پر رګو باندې چاړه راواخیسته. رګو ورته وویل ویرې ته اړتیا نشته، زه به درته ټول حقیقت ووایم. نو رګو خپله کیسه پیل کړه. هغه وویل مور مې زما لپاره یوه نجلۍ خوښه کړې وه. په لومړۍ لیدنې کې مې هغې ته ټول حقیقت وویل. ما ورته وویل زه له یوې نجلۍ سره مینه لرم. خو هغې زما سره خیانت وکړ او له یوه شتمن سړي سره یې واده وکړ. هغې نجلۍ چې د رګو مور ورته خوښه کړې وه هېڅ ملګری یې نه درلودی. نو هغې د رګو خبره ومنله او دواړو واده وکړ. یوه میاشت وروسته د رګو ښځې خپل د اکا زوی کور ته راوستی، ځکه چې رګو ځمکې درلودلې او د کار لپاره یې مرسته پکار وه. د یو څه وخت وروسته رګو د یوه ماشوم پلار سو. څو کاله وروسته زموږ 2 ماشومان پیدا سول. د دې وروسته زما مېرمن راته وویل زه نور ماشومان نه غواړم. نو ته خپل د نسبندۍ عملیات وکړه. زه ډاکټر ته ولاړم چې عملیات وکړم، خو ډاکټر راته وویل ته عملیات ته اړتیا نه لرې، ځکه ته خو پلا کېدلی هم نسې. دا خبره چې مې واورېده نو حیران شوم. کله چې کور ته ورسېدم نو لا ډېر حیران شوم، ځکه چې خپله ښځه مې د خپل د اکا د زوی سره ولیدل. هلته پوه سوم چې مېرمن مې د خپل د اکا د زوی سره اړیکه لري او هغه 2 ماشومان هم د هغه دي. یعنې زه هېڅ کورنۍ نه لرم. دا ټول چې مې ولیدل ډېر خفه سوم. نو 4 سره مې ووژل، یعنې د رګو مېرمن، د هغې د اکا زوی او 2 ماشومان مې ووژل. بیا کیسه بیرته اوسني حالت ته راځي. هلته رګو چټالي ته وایي کیدای سي زما پر ځای بل څوک وای نو هغه به هم همداسې کړي وای. او چټالي هم رګو ته ډاډ ورکوي او ملاتړ یې کوي. هغه ورته ووایي که ستا پر ځای بل څوک وای هغه به هم همداسې کړي وای. بیا رګو چټالي ته وایي کله چې مې هغه 4 انسانان ووژل د پولیسو څخه د تېښتې لپاره دلته راغلم. دلته د رګو په نوم یو انسان و. ما ورسره کار پیل کړ. په کروندو کې مې ورسره مرسته کوله، په کارونو کې مې ورسره مرسته کوله. خو یو ورځ هغه په ناڅاپه توګه مړ سو.
د هغې ورځې راهیسه زه دلته د ګیټمین په توګه ژوند کوم. شاوخوا 10 کاله کېږي. بیا د چیتالي پر رګو باندې زړه وسوځېدی او فکر یې وکړ چې دا سړی ډېر دردونه تېر کړي دي. نو پرېکړه یې وکړه چې دلته به څو ورځې پاته کېږي. هغه د اوبو راوړلو لپاره ډېر لیرې ځي، خو بیا هم هغه غواړي چې د رګو سره مرسته وکړي. کله چې چیتالي د اوبو راوړلو لپاره تللې وه او رګو په خپل کور کې و، نو هلته ډاکټر سنجو راځي او خپله مېرمن لټوي. هغه له رګو څخه پوښتنه کوي آیا تا دلته یو ښځه لیدلې ده که نه؟ خو رګو ورته ووایي چې یا ما هېڅ ښځه نه ده لیدلې. هلته سنجو وایي زما د مېرمنې درملنه روانه ده. هغه په بشپړه توګه سره لیونۍ ده. نوم یې شیکا دی. زه ډاکټر یم. که هغه له هر چا سره اوسېږي کیدای سي وژوند ته یې خطر وي. که دې لیدلې وي نو راته ووایه. زما نوم ډاکټر سنجو دی. رګو حیران کېږي چې اوس پر چا باور وکړي او پر چا یې ونه کړي. نو هغه د اوبو ځای ته ورغلی چې هلته چیتالي راغلی وه. رګو ورته وایي چې شیکا څوک ده، خو چیتالي ورته وایي شیکا د هغې ښځو نوم و چې زما خاوند وژلی وه. همدا ډاکټر سنجو خپلې ښځې ته هم همداسې قناعت ورکړی و لکه څنګه چې تا ته قناعت درکړی دی. هغه هر چا ته داسې ښیي چې ګواکې زه لیونۍ یم. که زه بیرته ورسره ولاړه سم نو خامخا به مې ووژني. رګو پرې باور نه کوي، خو په زړه کې لږ څه شکمن کېږي. نو چیتالي وایي راځه پولیسو ته زنګ ووهو. خو رګو ورته وایي چې نه، او وایي پولیس به دلته هېڅکله رانسي ځکه زه خپله د پولیسو له لاسه څخه تښتېدلی یم. بیا دواړه بیرته خپل کور ته راځي. خو سنچو چیتالي له ځانه سره بیایي. چیتالي د تللو په وخت کې رګو ته وایي ما غوښتل له تا سره لږ وخت تېر کړم، خو ته زما په احساساتو پوه نه شولې. له دې خبرې وروسته رګو سنچو ته وایي که ته خپله ښځه وژنې، خو د دې ښه خبره ده چې ما ته راپرېږدې تر څو موږ دلته یو ښه ژوند وکړو. دوی چې په خبرو سره بوخت وه، ناڅاپه چیتالي د سنجو پر سر باندې وار وکړ او هغه پر مځکه پرېوتی. بیا چیتالي رګو ته وایي تا پر ما باور ونه کوي. د دې وروسته رګو سنچو په بشپړه توګه وژني. کله چې هغه د سنچو جسد ښخول غوښتل، د هغه له جیب څخه د روغتون یوه نسخه راووتله. پر هغه لیکلي وه ډاکټر سنچو او د هغه ناروغ شیکا. دا معنا چې نه ډاکټر سنچو لیونی و او نه هم بل څوک، بلکې اصلي لیونی خپله چیتالي ده چې رښتینی نوم یې شیکا دی. او شیکا په درملنه کې وه او ډاکټر سنچو یې درملنه کوله. ناڅاپه شیکا پر رګو باندې برید کوي او د هغه د وژلو هڅه کوي. خو دا کار دومره اسانه نه و. په اصل کې رګو چیتالي وژلې وه او دلته یو ډېر لوی حقیقت ښکاره کېږي. اصلي لیونی رګو دی. هغه نجلۍ چې رګو ورسره مینه درلوده هغه یې پرېښوده او د یوه شتمن سړي سره یې واده وکړ. نو رګو دواړه ووژل. د هغوی ماشومان یې هم ووژل او حتی رښتینی ګیر ساتونکی رګو هم د وژلی دی. نو اوس پوښتنه دا ده چې په دې درو کسانو کې څوک رښتینی لیونی و، رګو که چیتالي یا شیکا او که سنچو؟ اوس پرېکړه ستا په لاس کې ده. په کمنټ کې راته ووایاست چې اصلي لیونی څوک و. په دې سره فلم همدلته پای ته رسېږي. که تاسو د یو بل ښایسته فلم کیسه اورېدل غواړئ په کمنټ کې راته ولیکئ. ستاسو له ښایستو کمنټو څخه نړۍ مننه. ویډیو لایک او شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.